د امریکا د ټکساس ایالت آستین ښار دی او دا وخت د پتنګانو میله روانه ده. دا میله د تیرو 90 کالو راهیسې په دې ښار کې را جوړیږي. کله اوس وګورئ نو په زرګونه خلک راغلي دي، د هر ایج خلک، د هر عمر خلک، مردانه زنانه دواړه ټول مصروف دي پتنګان الوزي. اسمان هم د پتنګانو څخه ډک دی او دا زما ملګری دی، په زوره زما په ویډیو کې ځان راولي، ما ورته دعوت نه دی ورکړی. نو د پتنګانو میله روانه دی دا وخت زموږ په ښار کې، په زرګونه خلک راغلي دي. شاته هم ډېر خلک دي او ډېر غټ غټ پتنګان راوړي خلکو. دا مخامخ دا دوه په هوا کې چې الوزي دا هم پتنګان دي. ګیر چاپیره پکې خوراک کم خرڅېږي، پتنګان هم پکې خرڅېږي او اوکې د کراچوال ملګري ته ډېر شوق دی چې زما په ویډیوګانو کې راشي، دوباره आवाज وکړو او ما پکې راوله. پښته مې गाड़ी नहीं दे रहा हूँ. خیان چلو درجه هغه ځکه غټ غټ پتنګان دي د هغوی خواته ځو. هغه څه د خلکو منځ کې تاسو هم ګرځوم چې وګورئ خلک څه کوي. ګوره دونه وړوکې ماشومې راوستلی دی، ماشومان، غټان، مردانه، زنانه ټول راغلي دي. ځناور یې پکې راوستلي دي، خپل سپي خلکو پکې راوستلي دي. यार हालत म्यूजिक शुरू है, म्यूजिक हुआ तो ना वर्जन हयान वापस आ जा, वहाँ पे म्यूजिक है. और ځکه دا غټ پتنګان دي په هغه ځکه غټ غټ دي، بیا په دغه ځکه چې ده دغه ځکه واړه واړه پتنګان دي. دا د وړو لپاره دا ځای جوړ، وړو پتنګانو لپاره دا ځای جوړ شوی دی. چا سره څونه وړوکې پتنګ وي هغه ټول دلته راځي، چا سره چې غټ پتنګ وي هغه هلته ځي. په دا ځای کې بیا کمپټیشن وي، چا څونه غټ پتنګ راوړي هغه ته انعام ورکولی کېږي، او چا څونه وړوکې پتنګ راوړی وي هغو ته انعام ورکولی کېږي. تېر کال چا تقریبا 1.5 انچ 2 انچه پتنګ راوړی و، ورته خپل نمبر هم ورکړی شوی دی. आजा हैन या په دغه ځای کې پتنګان خرڅېږي. Ana kadang teh free work kami, ya free deh food.
دلته څه روان دي. It's going pretty fast. دا د امریکا ټکساس ایالت آستین ښار کې د پتنګانو میله روانه ده. यस किधर जा रहा हूँ? वो व्लॉग बना रहा हूँ. स्विमिंग करते हैं नल के पार में कश्ती चलाएं, कश्ती चलाते हैं राजा. वे हाँ कश्ती चलाते हैं. ओके एक मिनट. نو دا د امریکا ټکساس ایالت آستین ښار دی او د پتنګانو میله پکې روانه ده او زه به درنه وغواړم اجازه ته د الله